وخت مو په خیر خواږه او نازولو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامه مو پر تن وي. خوږو زده کوونکو زموږ تېر لوست درمل کلمه واجمه تاسو ته په جمله کې وکاروله او نقطه ګذاري مې هم درته پکې وښودله. نو نن به هم راشو خپل نوي لوست ته چې 40 لوست ده، 40 صفحه ده او عنوان مو هم ده روحانیان. نو زه به نن تاسو ته د روحانیانو کلمه په جمله کې وکاروم او تاسو ته به یې نقطه ګذاري هم وښایم چې په څو نقطو کې دا جمله کارول کیږي. تاسو به یې د نږدې څخه ووینئ. خوږو زده کوونکو دا هم د لوست عنوان مو ده روحانیان. دا هم شولو روحانیان. نو زه به یې اوس تاسو ته په جمله کې د روحانیانو کلمه وکارومه. بایزید روښان، د وخت، لوی عالم و. عالم و. خوږو زده کوونکو دا هم زموږ جمله شه چې زه به یې اوس تاسو ته نقطه ګذاري هم وکړم. د ب او الف اوږدوالی باید د 3 نقطو په اندازه اوسیږي او د ب اندازه مو هم د 1 نقطې په اندازه باید وي او ر هم بین باید د 1 نقطې په اندازه سره وکارولی شي. او دلته راځو ر چې ر باید اوږدوالی د 2 نقطو په اندازه واوسیږي. په همدې شکل واو هم دا مو هم او نون هم د 5 نقطو په اندازه باید مابین وکارولی شي. دال مو هم د 2 نقطو په اندازه سره کارول کیږي او د خ جګوالی باید د 1 نقطې په اندازه سره اوسیږي. او دلته هم 1 2 3 4 9 او ت مو هم باید د 9 نقطو په اندازه سره وکارول شي. د لام اوږدوالی مو هم باید د 3 نقطو په اندازه واوسیږي. یا ده چې د یا مابینځ باید د 2 نقطو په اندازه سره وي او تر دې ځایه باید په داسې شکل سره یې موږ وکاروو. او د عین کارول هم په دې ځای کې د 1 نقطې په اندازه باید جګ وکارولی شي او میم هم د 5 نقطو په اندازه وکارولی شي.
لام مو هم د 2 نقطو په اندازه سره کارول کیږي او واو هم د 2 نقطو په اندازه سره. نو ګرانو زده کوونکو ته هم زموږ د نن ورځې دا لوست و چې د روحانیانو کلمه ما تاسو ته په جمله کې وکاروله. جمله مو هم په دې شکل سره ده: بایزید روښان د وخت لوی عالم و. نو خدای دې وکړي چې تاسو به د نن ورځې لوست په ښه توګه زده شوی وي. ګرانو خوږو او نازولو زده کوونکو دا هم زموږ د نن ورځې لوست و چې د روحانیانو کلمه په جمله کې ما تاسو ته وکاروله. نو خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړې وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د روحانیانو کلمه په جمله کې وکاروئ او نقطه ګذاري یې هم وکړئ او خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندینۍ ایمیل ادرس کې موږ ته راواستوئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ هغه په کومنټ کې موږ سره شریکولی شئ. نو د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا په لوی او مهربان خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.